فطرت وایي چې د هېواد هوایي حریم لا هم تر اشغال لاندې دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د پوځ لوی دریځ فصیح الدین فطرت له رسنیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې د افغانستان هوایي حریم لا هم د امریکا په واک کې دی. د افغانستان د پوځ لوی دریځ دا هم ویلي چې امریکایي بې پایلوټه الوتکې وخت پر وخت د هېواد په هوایي حریم کې ګزمې کوي. ښاغلی فطرت په دې اړه وایي چې بې پایلوټه الوتکې وخت په وخت د ګزمې کوي او هوایي فضا اوس هم د امریکایانو په واک کې ده. دا کره معلومه نه ده، خو ښایي دا الوتکې د یو ګاونډي هېواد له خاورې د افغانستان خاورې ته ننوځي. فصیح الدین فطرت په دې مرکه کې زیاته کړې چې د کورنیو چارو، دفاع او استخباراتو وزارتونو په چوکاټ کې د وسلوالو ځواکونو دقیق شمېر 500,000 ته رسېدلی دی. د هغه په وینا په راتلونکي کال کې به یوازې د ملي اردو د سرتیرو شمېر 200,000 ته لوړ شي. د افغانستان اسلامي امارت د پوځ لوی دریځ د تیر حکومت د ځواکونو د نیولو ادعاوې رد کړې او زیاته کړې ده چې تر اوسه په دې تور څوک نه دی نیول شوی. د افغانستان اسلامي امارت لوی دریځ د بندیانو او شکنجو د ادعاو په اړه زیاته کړه چې زه د خبره ردوم، دا دروغ دی. د تیرو حکومت په نوم هیڅوک نه دی نیول شوی، وهلي ټکول شوی، خو که جرم یې کړی وي ښایي داسې نه وي چې قضایي مسؤلیت ولري. د افغانستان اسلامي امارت دغه جګپوړي امنیتي چارواکي له پاکستان سره د سرحدي نښتو په باره کې وویل چې دغه نښتې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د حملو په ځواب کې شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې دا معلومه ده موږ دې کرښې ته فرضي کرښه وایو. کله نه کله داسې بریدونه کیږي چې زموږ ځواکونه د خبرو د لارې نشي حل کولی، وروسته بیا موږ خپلو ځواکونو ته امر کوو چې له زور څخه کار واخلي.